چې دا قوم نه په ایټم بم تباه کیږي نه په میزایل تباه کیږي، دا خالص دا معیار د تعلیم چې دی هغه ور تباه کوي، په دا باندې د زما او ستا قوم چې دی هغه تباه کیږي، آینده نسل چې دی هغه تباه کیږي. زما او ستا په ښار کې انتهایی لوی خیانت چې دی هغه روان دی. لوی خیانت څه معنا؟ دا اوس کې د اسکول پیپران وصولو پرچې چې دی هغه وصول دی، یعنی په دومره لوړه پیمانه په دې کې خیانت روان وو. خیانت وسو. کم خیانت وصولو؟ خیانت دا وصول چې یو الک په خپل په پرچا کې نقش نستی، په 100,000 روپۍ بل الک ته روپۍ ورکړي، 15,000 به استاد ته ورکړي، پرنسپل ته ورکړلې، ولزما پر ځای به د پلاني الک شینی هغه به پرچا ورکړي، به قرار به غمه د باندې ناستو، بیا به بل الک د پر ځای باندې پرچا ورکړله، 100,000 به هغه الک ته ورکړلې، 10,000 به بڑا استاد ته ورکړلې چې هغه ناستو نو هغه تسبیح چې به پلاس کې وي، اډیر ذکرونه چې به کول. دومره لوی قومي خیانت دی خلکو وکړي چې دا قوم نه په ایټم بم تباه کیږي نه په میزایل تباه کیږي، دا خالص دا معیار د تعلیم چې دی هغه ور تباه کوي، په دا باندې د زما او ستا قوم چې دی هغه تباه کیږي، آینده نسل چې دی هغه تباه کیږي. عجبه خبره دا د عزیزانو، که زما او ستا دا اوس بادشاه دی، هر څوک چې دی دا که بیکاره زما او ستا نن تباه دی، او که زما او ستا تعلیمي ادارې هغه راولاړې سوې خیانت یې شروع کړي، زما او ستا آینده نسل چې دی هغه تباه دی، آینده نسل تباه دی. یعنی دا په کم حساب باندې یو سړی راولاړېږي، په خپله پرچې نه ورکوي، بیا بل الک شنی و هغه ته 100,000 ورکوي، هغه الک ته موږ دا وایي چې تا چې دا 100,000 روپۍ درکړې دا جایزه دي؟ دا پوښتنه وکړه. بیا دا پرنسپل ته چې 1,000 روپۍ ورکړې غږ مه لره، دا زموږ الک در دننه کا بس نه مم چې څه فرق راوله، دا 1,000 روپۍ جایزه دي؟ یا نو چې نه دي جایزه بیا تا ولې داسې وکړو؟ دا خو داسې نه ده چې تا غلا وکړه او لاړې ماښام لرې د کور ته یو شی راوړې، دا تا دومره لویه پړه د دې قوم د دې ملت د دې وطن سره وکړله، سبا به په قبر کې پروت یې، دلته به دا ستا نقل شده دا تا چې کم خیانت کړی دی هغه به دا قوم د تباهۍ سره مخامخ کې. داسې الک که سبا ډګري واخیسته ډاکټر سلو نو ستا څه خیال دی دا به اهلي که به نااهلي؟ داسې الک که سبا ډګري واخیسته ساینسدان سلو ستا څه خیال دی هغه به اهلي که به نااهلي؟ داسې یو الک راواخله چې هغه ولاړې پیلوټ سلو هغه به بیا اهلي که به نااهلي؟ نو چې پرچه بل چا کړې ده او نمبرونه وتا ته ملاویږي دا اهل دی که نااهل دی؟ و داسې چاته د الله رسول منافق ویلی دی، و داسې چاته. او عجبه خبره دا د عزیزانو، دا امتحان چې اخیستل کیږي زموږ ته دا امتحاني ځایو مرکزونه چې ورسئ دا علیده نقلونه، دا استاذ نه دی، استاذ دا علیده خپل نقل چې دی هغه خرڅوي. علیده و الک ته وایي وای ما ته دومره روپۍ راکه تا ته به خپل نقل ورسېږي، یا داسې وکړه دومره روپۍ راکه نقل کوه، بیا په تازه کار نه لرم، ورسره تېرېږي او را تېرېږي. بس خالي دا ورته وایي خیال کوه لکه خیال کوه، هغه بل الک دې وینې، بل استاذ دې ونه وینې. دا هغه استاذ ورته وایي چې دی دا خپله تنخوا کور ته راوړي نو شکر ادا کړي، الحمدلله بس پر روزګار یما، تنخوا مې معلومه ده د بچیانو یو ګزاره چې د هغه مې ورباندې کېږي، دا دغه خائنان دي. ولګوئ اندازه ولګوئ. او بله درته کوم، بله دا خبره ده دا ماشومان راولاړ سي، دا اسکول هلکان بتلو راتلو پرچې پیپران به و نو علاوال به مې چنکوئ، دا راولاړ سي دغه الک ته وایي وایي ستا پرچې زه چکوم، پرچې چې کېده پر ما دي، ما ته موبایل راواخله تا په نمبرو کې راولم، ما ته زما وزوی ته موټرسایکل ور واخله تا په نمبرو کې راولم، موږ ته دا اسلام آباد او د کابل 2 ټکټان راوکانه جانا تا به زه په نمبرو کې راولمه. عشا ورته وایي سیده داسې زورورې روپۍ والله که پر باډر پیدا کېدې لکه دې ظالمانو چې د امتحان په ورځ په اسکول کې پیدا کولی، دا هغه ظالمان دي چې زموږ نسل یې هم را تباه کوي، زموږ وطن یې هم را تباه کوي، زموږ ملت یې هم را تباه کوي. سره د دې دونه ډېرو خبرو بیا هم دی نمازي دی و یاره لمانځه له تللی وم، یاره روزه مې ده، یاره زه خو مسلمان یم، د الله رسول و داسې نمازي ته منافق ویلی دی، و داسې روزاتي ته منافق ویلی دی، و داسې مسلمان ته منافق ویلی دی.
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک له سړی رالی ول یا رسول الله قیامت کله دی؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایلی چې اذا ضیعت الامانه فانتظر ساعه، چې کله امانت ضایع کېده شروع سو د قیامت انتظار وکي. قال کیف اذاعتها یا رسول الله؟ دا امانت ضایع کېده څنګه دی چې بیا قیامت راځي؟ پیغمبر علیه السلام فرمایل قال اذا اسند الامر الى غیر اهله، چې کله یوه خبره و نا اهله سړي ته وسپارل سوله. ګوره ته خو ډاکټر نه ولې، ته په نقلو راغلی وې، ته په سپارش راغلی وې، ته په نقل باندې راغلی وې، نن چې ته دلته رالې نو خو نا اهله یې. نو نا اهله سړی به بیا څنګه علاج د چا وکړي؟ نا اهله سړی به بیا څنګه د یو محکمې مشر جوړیږي؟ نا اهله سړی به څنګه د انسانانو رهنمایي چې د هغه کوي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چیرې خبره و نا اهله سړي ته وسپارل سوله او بیا دا نا اهله سړی چې د هغه پر منصب باندې رالی، نو فانتظر الساعه، بس اوس د قیامت انتظار کوئ. دا د بخاري حدیث دی. عن قریب به الله پاک قیامت چې دی هغه راولي. دا زما او ستا په دې وطن کې ده، خاص کر پښتني سیمه راواخله. پښتني سیمه کې علیحده الکوان ښه زبردست هغه ډېر ماهر الکوان دا یې سیټ ته کړلو، دا یې سیټ ته کړو. دا و تعلیم ته پرېږدي نه. ولې نه پرېږدي؟ ځکه چې ماهر هلک راشي دفتر له ورننوتی نو خو ټوله محکمه به برابرېږي. نا اهله سړی راوستلی دی، ورسې دا زموږ ته په وزیرانو مزیرانو کې وګورئ، هغه د دې چې کوم پی ای دی سیکرټري دی، ټول کار هغه کوي دی، قرار بېغمه پورته ناست دی، نه په تور پوهېږي نه په سپین پوهېږي. اوس دی راواخلئ عزیزانو، دا څومره لوی قومي خیانت دی. هغه غریب هلک چې ادې د خپلې غاړې هار خرڅ کوي، په دی تعلیم وکوي، هغه شاته پاته دی. ولې؟ هغه روپۍ نه لري. ولې؟ هغه سپارش نه لري. ولې؟ هغه شاته سور چې دی هغه نه لري، یو شی نه لري. دغه اهل هلک چې دی هغه ولاړی تباسلو، نه اهله چې دی هغه ولاړی منصب ته ورسېدی. نو ستا څه خیال دی چې یو جاز نه اهله سړی چلوي، یو موټر نه اهله سړی لیسنس نه لري، په تور سپین نه پوهېږي، نن یې موټر لیدلی نه دی، تر نن یې ټرین و جاز لیدلی نه دی، تر نن یې مطلب بس لیدلی نه دی چې په لاس ورکړي. ستا څه خیال دی دا به روغ انسانان راوړي؟ نیسي راوړلی. او چې د موټر و د بس و د ټرین د زړه تلویږي، نو د ډاکټرۍ و د ساینسدان و د دا بل و دا بل د انجینیر غدي ولې زړه ته نه لویږي؟ ورسه وګوره یو انجینیر نا اهله دی، هغه په سپارش راغلی دی، هغه په نقلو راغلی دی، هغه خپل اهل نه و، هغه خپل تعلیم نه دی کړی. دی چې سبا یو بلډینګ جوړوي، د یو بلډینګ نقشه یې ورته جوړه کړه، بیا یې ورته ویل دا کار وکړه، چې مازې معمولي جټکه راله دا بلډینګ لاندې پروت دی. ولې؟ نا اهل انجینیر د دې چیز کړی و، د دې نقشه جوړه کړې وله. نو چې په انجینیرینګ کې نه اهلي منې، په ډرایوینګ کې منې، په پیلوټ کې منې، نو دلته په ډاکټر کې بیا ولې نه منې چې دا خلک نه اهله دي؟ نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي وای د قیامت علامه دا ده چې په امانت کې به خیانت کیږي، او دام ډیر لوی خیانت چې دی هغه روان دی. علیحده مشرانو خپل ګروپونه د واتس اپ جوړ کړي وو، الکوانو ته به ورکولې، پر دې باندې ایزي پیسه دغه اکاونټ دی یا دا نمبر دی، مال روپۍ راستو، هلته به ناست پیسې به ورواړولې. ول هلکه اوس کار نه در باندې لرم. بیا به د امتحان چې کوم هغه امتحان گاوله، الکوان به د چای په بهانه رالو، بیا به نقلونه ورکول، 200 روپۍ به جنې اخیستلې، او بس 15 منټه به ورکړي، بیا به ولاړې جن وواتئ. اشه ستا څه خیال دی دا وطن به پر پښو ودرېږي؟ ولې درېږي؟ یعنې زموږ ته دغه یو هلک چې ورک سولو، اوس هم ورک دی. پرون د درنه په دا وجه ختمه کړه چې انسانانو ته ډېر تکلیف دی، ډېر مشقت دی. سره د دونه ډېر لوی مشینري موږ یو هلک نسو پیدا کولی. سره د دې په دې خپل وطن کې یو هلک ورک دی، ما ورته یې نسو پیدا کولی. ولې؟ خبره د نه اهلۍ راله. نو چې یو سړی په نقل پاس شوی دی، یو سړی په نقل راغلی دی، یو سړی په سپارش راغلی دی، یو سړی د ده پر ځای بل چا پرچې کړي دي، نو هغه راغلی دی پاس شوی دی، نو ستا څه خیال دی هغه به بیا ستا دپاره کومه ګټه راوړي؟ وسواس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو سړی و، دا شهید سو. چې شهید سو، دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي یو سړی و، کان علی ثقل النبی صلی الله علیه وسلم رجل یقال له کرکرا. پیغمبر په زمانه کې یو سړی و کرکرا نومېدی. دا د پیغمبر علیه السلام مبارک څه پر سامان باندې درولی و، څه پر سټور یې درولی و چې خیال یې ساته، دی مړ سو.
چې مړ سو پیغمبر علیه السلام مبارک وفرمایل هو فی النار، دا جهنم دا جهنم له ولاړ. صحابه حیران سو چې دا خو زموږ ملګری دی، دا خو دونه پیغمبر علیه السلام پر وسور باندې کړی دی، پر هغه پلاني سټوري درولی دی، پر پلاني مال غنیمت یې درولی دی، پلانی. نو فذهبوا ينظرون الیه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري. چې ورلو د کور یې وشیندی، د غوټې وشینده، د کارو کتار یې وشیندی، یو پټو یا یوه چوغه یا یوه عبایا یا یوه چپنه دا یې پټه کړې او د الله رسول فرمایل دا ما په جهنم کې ولیدې. بیا د بل حدیث دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله د خیبر څخه ملګري رالو، مجاهدین رالو، بیا دا خبره وسوله پلانی شهید سو، پلانی شهید سو، هغه پلانی هم شهید سلو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي کلا انی رأیته فی النار، پلانی چې ته شهید سو دا خو ما په جهنم کې ولیدل، دا په جهنم کې دی، دا په جهنم کې دی شهید سلو. دی وایي فی بردة غلها او عباءة، رواه مسلم، د مسلم حدیث دی. یوه چپنه یا یو پټو یې پټ کړی و، دا شهید سو د صحابو په جماعت کې، پر لوړ پیمانه الله شهادت ورکړي. پیغمبر علیه السلام فرمایل دا جهنم دی او جهنم لره ولاړی. نو چې هلکه چی روان چې یو سړی یو پټو غلا کې د غنیمت څخه د مال څخه او بیا د شهید سي، د الله رسول فرمایي ما په جهنم کې ولید. یو سړی راولاړ سو چې لوړ صحابي دی، د پیغمبر علیه السلام په ملګرو کې دی، یو پټو یا یوه چوغه دا اغلا کړی ده، د الله رسول فرمایي دا جهنمي دی، دا جهنم لره ولاړی. نو اوس که یو سړی راولاړ سو بسته نسل یې تباه کړی دی، بسته نسل مجدا شورې بولو، یا د وکیلانو په صورت کې یا هغه د پېښور چې کوم اسکول په هغه صورت کې زموږ نسلونه را تباه کړو، نسلونه. دا ماهر الکان، دا ماهر وکیلان، دا ماهر ځوانان، دا د روان وخت هغه لوی لوی باغونه به چین جوړېدل، لوی لوی مطلب میوې به جهان او امت و کلي ته ورکولې، وطن و قوم ته ورکولې، هغه ټول ورېبل. لکه هغه خلک خاینانو زموږ وکیلان را ژوند را شهیدان کړو، هغه خلک خاینانو چې چا زموږ د اسکول بچیان را شهیدان کړو. نو دغه ولې خائن نه دی چې زموږ ژوندي یې را تباه کړو؟ دغه ولې خائن نه دی چې زموږ ټول قوم یې را تباه کوي؟ هېڅ یو داسې سړی نشته چې هغه د مخ سړی وي، هغه د چا سره خبره وکړي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې نقل ایلو، وجه دا ده چې مطلب پرچې بغیر کولې، وجه دا ده پرنسپل چې دی هغه میلاو دی، وجه دا ده چې پرنسپل په خپل روپۍ جنو واخیستل پروا نه لري چې څه رقم نقل کوي، هغه رقم نقل چې دی هغه وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا په امانت کې خیانت وکړي دا خائن دی، دا خائن دی. او دې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام خائن ویلی دی. او په خائن باندې زه هم جنگ کوم او ته هم جنگ کوې، زه هم دا شکنځا بولم، ته هم شکنځا بولې. دا خبره ختم شوه.